یو داسې ملک چې د هغې نه امریکا هم پناه غواړي او په دغه ملک کې د یو جیل نه هم بدتر زندگی خلک تیری چې پکې د خپلې خوښې کپړې نشي اچولی، چا سره ازادې خبرې نشي کولی او حتی تر دې پورې چې د خپلې خوښې د ویښتو کټینګ هم نشي کولی او داسې نور هم ډیر خطرناک کارونه چې جوړ کړی شوي دي. نو راځئ چې دا هر څه په تفصیل سره وورو. زه خبره کوم ته نارت کوریا د خپل ډیر سخت قانونونو د وجې یادېږي او په دې باندې حکومت کوي کیم جون. نارت کوریا او ساوت کوریا یو بل سره په بارډر ملکونه دي، خو د نارت کوریا د ساوت کوریا سره بالکل هم نه لګي او ډیر باقی ملکونو سره نارت کوریا تجارت هم نه کوي. د نارت کوریا د ټولو نه لوی او سخت دشمن امریکا ده چې په سکولونو کې، کالجونو کې او یونیورسيټو کې ماشومانو ته دا ښوول کیږي چې زموږ د ټولو نه سخت دشمن امریکا ده. هغوی ته داسې قسمه ویډیوز ښیي چې د ماشومانو په ذهن کې دا کینولي وي چې امریکا زموږ د ټولو نه لوی دشمن دی. خو په نارت کوریا کې ته د بهر ملکونو ویډیوز نشي کتی، نه میوزیک اوریدی شي، نه فلم کتی شي، ځکه چې په دې باندې ډیره لوی سخته پابندي ده. خو تا په څه ناسه طریقه د یو بل ملک داسې میوزیک اوریدو یا د فلم وکتو نو تا ته به ډیره سخته سزا میلاویږي او حتی تر دې پورې چې تا له مرګ هم پې درکولی شي. ځکه څه وخت مخکې یو کس په څه ناسه طریقه د ساوت کوریا یو میوزیک اوریدلی و، هغه ته په دې باندې د مرګ سزا ورکړی شوې وه او هلته حکومت یو داسې سیسټم کړی دی چې ته نه د بهر ملکونو میوزیک پلی کولی هم نشي او چا په څه ناسه طریقه پلی کو نو هغه دپاره ډیره سخته سزا مقرر ده. په نارت کوریا کې داسې موبایلې استعمالیږي چې په هغې کې بشمار 2-3 ویب سایټ دي چې هغه هم صرف د حکومت په لاس کې دي او په هغې کې د حکومت خبرونه راځي چې ته به کې صرف هغه کتی شي او در دې نه علاوه ته به کې باقي هیڅ شیز نشي کتی. ستا د موبایل نه به په خپل یو سکرین شاټ وځي او هغه سکرین شاټ ډایرکټ ګورنمنټ ته ځي چې تا په دې موبایل کې څه کتلي دي او څومره وخت یې پې ضایع کړی دی. په نارت کوریا کې بشمار په ټي وي باندې بشمار 3 چینل راځي چې په هغې کې صرف د حکومت په باره کې خبرې کیږي، نه در دې نه علاوه د باقي ملکونو په باره کې هیڅ څه نشي ویلی. اوس د نارت کوریا د ټولو نه عجیبه او د سختو قانونونو په باره کې خبره کوو چې په اورېدو سره د انسان په وجود باندې ویښته ودرېږي. په اول نمبر زموږ په ملکونو کې موږ ته اجازه ده چې ته کوم ملک ته ځې او په کوم ملک کې ته ژوند تېری، خو په نارت کوریا کې بالکل داسې نه ده چې یو کس په نارت کوریا کې پیدا شو نو د هغه ټول ژوند به په نارت کوریا کې تېرېږي، تر مرګه پورې ټول ژوند به د هغه هلته وي، ځکه چې د نارت کوریا نه څوک بهر نشي تللی او دا اجازه چاته هم نشته. کیم جون چې خپل هم سفر کوي نو هغه خپل یو سپیشل ټرین دی چې په هغې کې هغه سفر کوي تر هغه ملکونو پورې کیم جون خپل تعلق ساتي تر کوم ځای پورې د هغه ټرین ځي او که باقي ملکونو سره د هغه میټینګ وي او ډیر ضرورت وي نو د باقي ملکونو وزیر اعظمان به نارت کوریا ته راځي. کیم جون په خپل هوایي جهاز کې ډیر زیات کم سفر کوي. په دویم نمبر په ثابت دنیا کې یو دا قانون دی چې چا جرم وکړو نو هغه کس ته به سزا میلاویږي، خو په نارت کوریا کې داسې بالکل هم نه ده. خو په نارت کوریا کې تا یو جرم وکړو نو در دې سزا به ستا 3 نسلونو ته میلاویږي. لکه مثال تا یو جرم وکړو نو در دې سزا به د ستا کړوسو ته میلاویږي. په دریم نمبر موږ ته پوره ازادي ده که موږ د خپلې خوښې کپړې اچو یا د خپلې خوښې د ویښتو کټینګ کوو یا کوم ځای کې اوسېږو یا څه کار هم زړه غواړي هغه موږ کولی شو، که هغه دکانداري وي یا ویلډري وي یا داسې نور کار وي. خو په نارت کوریا کې داسې بالکل هم نه ده. هلته به د ویښتو کټینګ چې حکومت د کومې ویښتو کټینګ اجازت کړی دی نو ته به د هغې مطابق د ویښتو کټینګ کې چې د کومو کپړو اجازت یې ورکړی دی هغه شان کپړې به اچې، که در دې نه علاوه ته د خپلې مرضۍ کټینګ وکړو یا د خپلې مرضۍ کپړې دې واچولې نو په دې باندې به تا ته ډېره سخته سزا میلاویږي. په څلورم نمبر په نارت کوریا کې د شپې د ټول ملک بجلی بندېږي. تاسو دې تصویر کې کتی شئ چې دا یو تصویر چې د سټلایټ نه اخیستی دی چې په باقي ملکونو کې رڼاګانې دي او په نارت کوریا کې ټوله تیاره ده. که د چا په کور کې د شپې لیټ کوله ولیدلی شو نو هغه ته به ډېره سخته سزا میلاویږي او حتی تر دې پورې چې تا ته به د مرګ سزا هم میلاویږي. په پنځم نمبر د کیم جون او د هغه د پلار تصویر په هر کور کې لګول لازمي دي او چې کله یو انسان سحر راپاڅي نو دا ټولو نه اول به دغه تصویران صفا کوي، خو په دې باندې معمولي هم دوړه پراته وي نو تا ته په دې باندې ډېره سخته سزا میلاویږي. او در دې دپاره یو سپیشل پولیس مقرر شوی دی چې هغه په هر کورونو باندې ګرځي، که په کم تصویر باندې هم دوړه پراته وي نو هغه ته ډېره سخته سزا میلاویږي. لکه دې نه مخکې یو کیس راغلی و چې په هغې کې په یو کور باندې اور ولګېدو، هغه زنانه هغې اول خپل ماشوم بچ کو او دغه تصویران ترې نه پاتې شولو نو هغه زنانه ته ډایرکټ د مرګ سزا ورکړل شوله. یعنې که د ستا په کور باندې اور ولګي نو دا ټولو نه اول به تو دغه تصویران بچ کړې او بیا به تو خپل بچي او ښځه بچ کړې. تاسو به اوس دا سوچ کوئ چې آیا د دې ملک نه تښتېدل اسان دی او که نه، خو در دې ملک نه تښتېدل ډېر ګران کار دی ځکه چې په بارډر باندې د ټولو نه زیات فوج ولاړ دی چې د هغې نه یو مرغۍ هم بره نشي الوتلی. خو بیا هم ډېرو کسانو د تښتېدو کوششونه کړي دي او په دې کې ډېر زیات کم کسان کامیاب شوي دي.
په باقي ثابت دنیا کې یو دا قانون دی چې تاسو سره څومره پیسې وي د سخت خپل خوخه ده او د ځاله گاډي علي موټر سایکل اخلي یا جاز اخلي ته اجازه ته او په نارت کوریا کې داسې بالکل هم نه ده په نارت کوریا کې د گاډي چلولو اجازه چاته هم نشته بغیر د ګورنمنت نه دا اوس چې زه تاسو ته کوم قانون وایم د دې په اورېدو سره انسان له خندا هم ورشي او خپه هم شي په نارت کوریا کې چې یو سایکل چلے نو په هغه باندې هم تو نمبر پلیټ لګي او د هغه د پاره هم تو لایسنس جوړه نارت کوریا یو داسې ملک ته چې بده کې بهر کس پانی دا پرز دي چې هغه به پوج کې سنا سو وخت تیری او پوج به جوائن کوي تاسو ته مده دی ویډیو په سٹارټینګ کې وي چې د نارت کوریا نه امریکا هم پناه غواړي او تاسو به سوای چې څنګه نارت کوریا سره داسې مرزایلی دي چې در هغه امریکا در اوسه پورې سوچ هم نه کړي او په دې کې سم مرزایلی نارت کوریا ټیسټ کړي هم دي خو په خوراک ډیر زیات کمی دي ځکه چې نارت کوریا ډیر ملکونو سره خپل تجارت نه کوي په دې کې داسې کیسونه هم راغلي چې په نارت کوریا کې سوخ مخ کې ډیر زیات کسان تر لوګي تلا سمړ شي وو نارت کوریا د دنیا نه دومره بدل ده چې د هغه کلندر هم بدل د ثابت دنیا نه په ثابت دنیا کې یو دا قانون دی چې ته خپل ملک ته یو شهر نه بل شهر ته ځینو تر دې لپاره بتا باندې هیڅ پابندي نشته خو په نارت کوریا کې داسې بالکل هم نه را کو په نارت کوریا کې ته د یو شهر نه بل شهر ته ځې نو در هغه د لپاره به هم ته د حکومت نه اجازه ترالي کو ته بغیر اجازه یو بل شهر ته لاړې نو تاسو به ډیره درناک سزا ملاويږي تاسو به ذهن کې بوز دې کې یو سوال لذي چې آیا موږ نارت کوریا ته تلی شو او کنه او تاسو نارت کوریا ته تلی شئ خو در هغه د لپاره ډیر زیات سخت رول جوړ کړی شوی دی کو تاسو نارت کوریا ته لاړ هم شئ نو تاسو به در هغه ځای پورې ګرځئ چې تاسو له د کم ځای حکومت اجازه درکړي در هغه نه علاوه تاسو نور ځایونو کې نشئ ګرځېدئ او تاسو سره به د حکومت د طرف نه یو کس وي تاسو به هغه ځای کې چا سره تصویر هم نشئ وباسلی د چا نه انټرویو هم نشئ اغستې چې دستا کم ضروري کار وي ته به صرف هغه پوره کې او ډایرکټ پرازي در دې نه علاوه نور داسې ډیر قانونونه جوړ کړی شوی دي چې باور دې سره د انسان په وجود باندې وختو دريږي ان شاء الله په هغه خطرناک قانونونو باندې وا یو بل نیکسټ ویډیو جوړ کو اوس د تاسو نه یو تاسو کوم آیا تاسو په داسې ملک خپل ژوند تیر کړی او کنه لاندې ماته په کمنټ باکس کې وایي دا ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ د خدای پامان